د قبر ژوند. کله چې د انسان د مرګ وخت را ورسیږي او زموږ د ژوند پای او اخر وي، نو په دغه وخت کې به زموږ د لمونځ، سجدې، تلاوت، ذکر او د ټولو عباداتو دروازې به بندې شي. کله چې د انسان د مرګ وخت را ورسیږي، که هغه هر څومره مالدار وي، غریب وي، ښایسته وي، بدرنګ وي، هر څومره پیسه دار وي، که هر څومره مشهور او که هر څومره عزتمن وي، نو حتما به الله تعالی ته خپل روح ورسپاري. کله چې زموږ مرګ را ورسیږي، زموږ بچي، ښځه، مور او پلار، خپلوان، دوستان، ملګري ټول به زموږ تر څنګ وي، خو هیڅ به هم نشي کولی. حسد نو په دغه وخت کې به ملک الموت به راشي. قل يتوفاكم هغه ملایکې به په ډېر وحشتناک او ویرونکي حالت کې راشي. هغه د مرګ ملایکې به زموږ د روح اخیستلو لپاره راشي. په دغه وخت کې به په انسان باندې داسې خوف او ویره وي چې مخکې انسان د دغه ډول ډار او ویرې سره هیڅ کله مخ شوی نه وي. دا به یو ډېر نااشنا حالت وي. په دغه وخت کې به په انسان باندې داسې درد وي چې هیڅ کله انسان دغه ډول درد نه وي حس کړی. دا به یو داسې حالت وي پر موږ چې زموږ مال، اهل، بچي، اولاد به موږ ته هیڅ فایده نشي رسولی. موږ به د آواز کولو، د چغو کولو کوښښ کوو او هیڅ به هم نشو کولی. کله چې زموږ د روح اخیستلو سلسله شروع شي، نو روح به زموږ د پښې د غټې ګوتې څخه شروع تر هغې چې زموږ تر سترګو را ورسیږي. او کله چې زموږ روح له بدن څخه ووځي او بدن مو بېدمه شي، نو په دغه وخت کې به زموږ شهرت پیژندنه له منځه لاړه شي. ستا د روح د وتلو سره سم ستا نوم به ستا دوستان، ستا بچي، ستا ورونه، ټول خپلوان به ستا نوم هیر کړي. تا ته بیا به په خپل نوم آواز نه کوي، تا ته به په مړي آواز کوي چې مړي ته کفن راوړه، مړي ته قبر جوړ کړه. چې کله بیا ستا جسد ته بل څوک غسل ورکوي، چې کله ته ژوندی وي دومره مغروره وي چې هیڅوک دې ځان ته نږدې نه پرېښود، هیڅوک دې نه پرېښوده چې تا لمس هم کړي. په دغه وخت کې به ستا جسد داسې پروت وي بېدمه او بل څوک به تا ته غسل درکوي. نو دا ډېر یو ناشنا او ډېر د افسوس منظر دی. او کله چې ستا خپلوان، ملګري، دوستان ستا جنازې ته ژاړي او ته بېدمه، بېحسه په کټ کې پروت یې، او چې کله بیا دا غږ وشي، هله جنازه پورته کړئ چې تر قبرستانه یې یوسو، نو په دغه وخت کې به ستا هغه ملګري، هغه دوستان، هغه خپلوان چې تا به پرې په ژوند کې ډېر اعتماد درلود، ډېر دې په باور کوه، نو همدوی به ډېر کوښښ کوي چې ستا کټ ته اوږه ورکړي او تر قبرستانه یې یوسي. او چې کله ته ډېر معصوم او عاجزه پروت یې او په تا خاورې انبار کړي او ستا جسد په خاورو کې پټ کړي، او کله چې بیا ستا د جنازې او د ښخېدو مراسم پای ته ورسیږي او ستا خپلوان، ملګري او دوستان خلک له تا روان شي او تا یوازې او تنها په دغه قبر کې پرېږدي، او ته د دوی د قدمو اوازونه اورې او دوی ته چغې وهې چې زه مو چاته پرېښوستم، زه مو چاته پرېښوستم، زه مو چاته پرېښوستم. او چې کله بیا خاموشي شي او د قبر سره یوازې پاتې شي، خاورې دې پر مخ پرتې وي او هیڅوک هم در سره نه وي، ستا بدن په کفن کې تاو وي او تړلی وي،
ستا سترګې پټې وي او پر تا به دا قبر داسې راتنګ شي چې ستا د پښتۍ هډوکي به په یو بل کې ورشي، داسې لکه د دوو لاسونو ګوتې، او ناڅاپه به ستا روح راویښ شي. او په دغه وخت کې به تا ته د قبر دوه ملایکې راشي، منکر او نکیر. او دغه ملایکې به دومره وحشتناک او ویرونکي څهرې لري او داسې ډارونکی اواز به لري، تور مخ، شنې سترګې، ویرونکی اواز، داسې اواز او داسې څهره چې په ژوند کې به تا دغه ډول اواز او څهره هیڅکله نه لیدلې وي او نه به دې اورېدلې وي. او په دغه ځای کې به ته او ستا عمل پاتې شي او ستا د ټول ژوند نتیجه به په څو سوالاتو کې راټوله کړي، او دغه ملایکې به له تا څخه پوښتنه وکړي: زه نه پوهېږم. زه نه پوهېږم. پیغمبر مو څوک دی؟ هغه څوک دی؟ زه نه پوهېږم. خیر دی، زه نه پوهېږم. زه نه پوهېږم. زه نه پوهېږم. خیر زه نه پوهېږم چې هغه څوک و. په دغه پوښتنو کې ته ناکامه شوې، نو ستا قبر به د دوزخ د یوې کندې څخه یوه قنده وي، او هره ورځ به تا ته یو نوی عذاب په برخه وي. ستړی شوی روح به دې چغې وهي، فریاد به کوي، خو څه فایده؟ او بیا به ستا په قبر کې کړکۍ وشي. کله چې ته په دغه کړکۍ کې ووینې، نو د دوزخ د کندو څخه یو وحشتناکه کنده به ووینې، او د دغه اور تب به ستا په قبر دننوځي، او ستا قبر به در تریخ کړي او جهنم به شي. خو که ته نیک بنده یې، قبر به دې رڼا شي، خوشبویي به وي، پراخه به شي، او دغه ملایکې به تا ته د یو ښکلي انسان په شکل کې راڅرګندې شي، او له تا څخه به پوښتنې وکړي، او ته به په دغه پوښتنو کې کامیابه شي. پس له هغې به تا ته په دغه قبر کې یوه کړکۍ وشي. کله چې ته په دغه کړکۍ کې ووینې، نو ته به یو ښکلی او نااشنا جنت ووینې، او ستا قبر به جنت شي، او ته به په دغه جنت کې تر قیامته پروت وي. خو ای ورونو او خویندو، دلته راوګورئ ما ته، ته لا تر اوسه مړ نه یې، لا اوس هم وخت شته دی. لمونځ وکړه، د مور او پلار سره ښه وکړه، قرآن ولوله، او قبر ته ځان چمتو کړه. او که ته غواړې ستا قبر هم جنت وسي، نو د نورو مسلمانانو سره دغه ویډیو شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب